السلام علیکم عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما تاسو لپاره د یو بل د محبت ډیر زبردست تعویض راوړلو دا ډیر پاورفل ده او ډیر خطرناک ده نو د دې وجنه دا تعویض ډیر زیات سوچ او سمجھ کې وکړي دغه څه خو چې کوم یو هم تعویض ویډیو اپلوډ کوم هغه زما ازمو د ویور چې کوم ماته ریزلټ راکړی وي نو زه هغه د ویډیو جوړ کوم او چې زما سمره کتون کې دي چې سمره زما سپورټ کوي زما چینل یې سبسکرایب کړی دي نو هغه د پاره زه خپل طرف نه هغه تعویضونه ورکوم چې کوم تعویضونه ماته ریزلټ راکړي وي کنه داسې کتابونه ډک دي تعویضونه نه خو د کچن داسې تعویضونه وي چې هغه ریزلټ انسان ته ورنکي نو د دې وجې نه بیا زه هغه تعویضونه لکه نه اپلوډ کوم ولی چې یو تعویض ماته فایده نه کړه نو هغه په تاسو ته فایده څه در کوي نو د دې وجې نه چې کوم تعویضونه ماته فایده راکړي زه هغه تعویضونه نه ویډیو جوړه کوم او تاسو ته یې اپلوډ کوم مکمل ډیټیل سره اساني سره تاسو پوهه کوم چې تاسو نو ورکې څه میسټیک ونه شي چې تاسو دومره مهنت هم کوئ چې تاسو ته ریزلټ ملاو شي که تاسو یې محبوب د پاره کوئ که تاسو یې فیملی کې چا د پاره کوئ که تاسو یې انډیوال د پاره کوئ ما همیشه تاسو د پاره زبردست ویډیوګانې جوړې کړې دي او آسان او ډیټیل سره ما تاسو آسان پوهه کړی یي دنه دي چې لکه د نورو چینلو په شان ته شارټ کټ کې میسیجونه بس تعویض ویډیو جوړه کی بیا یې اپلوډ کی او بیا ورکی دا نه وي چې د تعویض استعمال طریقه څنګه دا کوم ورځ دا او مزاج سره نو هر یو شي نه لکه ځان خلاصي نو زه خو کوشش کوم چې زما سمره کتون کې دي چې دومره قیمتي وخت هم ما د پاره ځای کوي او زما ویډیوګانی ګوري چې هغه ته تعویضونه انداسه ورکړم چې ریزلټ ورته نه ورکی نو بیا هیڅ هم د فائدې نشولو نو زه کوشش اکثر دا کوم چې زه د تعویضونه د ویډیوګانی اپلوډ کوم چې هغه تاسو ویډیو هم وګورئ او چې سټیم کې هغه تعویضونه وکړي او تاسو ته خپل فائدہ اوچته کوي نو د دې وجنه د زما یو بل ډیر ازمو د تعویض دی د ما تاسو ته راوړلو دا تعویض تاسو ولیکي او خپل فائدہ تر اوچته کوي او زما چې څومره کتون کې دي او سره زه د یو خبره شیر کوم چې بیګا زمون په کور باندې اغله رغلیو نو زما د کورې هر څه یوړل تر د حد پورې چې کم بالښتونه او چې کم د سر چې په خلک کې دي تکیا هاي هم یوړي دي کټونه هم یوړي دي یو شیشه میزان ته اغستی وا چې هغه په کشتونو کې وا نو هاي هم رنوړي د کشتونو می نه دی ور کړی نو الله تعالی دې تاسو خلکو ته هدایت وکي او کچره هدایت په نصیب کې نیوي نو الله تعالی دې تاسو خلک تباہ او برباد کړي ولې چې زما په کور کې صدا سه هيري جواهرات پرته وو یا د سه قیمتي سمندونه او چې دو مهوته چل جوړ کړو چې زما کور نه یوړل نو الله دې تاسو خلکو ته اول خو هدایت نصیب کړي او که هدایت په قسمت کې نیوي نو الله دې دا خلک تباہ او برباد کړي زما په کور کې دو هیڅ څه نه دی پریخي چې انسان وایي چې چلو زاده وړو ولا خانه ته پاتې دي ماهي هم رنوړي دي انسان د مجبوریانی لري په دې کې هم ماته ډیر خلک میسیجونه کوي او واتس اپ باندې لګاتار فونونه کوي لګیاوي نو لک شانته تاسو دا سوچ کوي چې هر یو انسان مجبوریانی لري هر یو انسان بے وسه دی نو لک شانتی تاسو ته ما هزار واری ویل چې تاسو سمسلوي تاسو په وایس میسیج کې پرېږدئ چې کله زه وایس میسیج وورم نو تاسو ته به زه فورن جواب ورکوم او زما چې څومره کتون کې دي او که زما ویډیو ګوري د زړه نه ګوري ماته سپورټ راکوي اټول په دې خبرې غاوي چې ما اوس پوری داسې ورکی یو خبره هم نه دی کړی چې ما د چا زړه آزار کړی وي په واتس اپ کې وي څوک میسیجونه کوي یا کالونه کوي ما هر چاته فی سبیل الله مزاج هم معلوم کړی دی د نومونو عادت می هم ورته معلوم کړی دی چې څه زما د وسکیږي زه ټولو سره مرسته کوم د الله رضا لپاره تاسو چې څومره زما کتون کې زه غواړم چې تاسو د زړونو ارمانونه پوره شي او د تاسو زړونه په خوشاله شي چې کم تاسو نه خفدي چې هغه تاسو سره په خلاص ما سره خو چې څه وکړلو زما د زړه الله خبر دی زما په صبر او شکر دی صبر می په دې دی چې هیڅ نشو کولای شکر می په دې دی چې الله رکړی وو الله رنوان غستلو الله به نور څه ذریعہ ته جوړ کی الله ډیر مهربان ذات دی خو کچري داسې خلک وی چې هغه د دو عدد وی چې را د چا نه 100 روپۍ چې وساري کړی چې نه 0 روپۍ وساري کړی وي نو د هغه 1 روپۍ د پاره م په دې جهان کې ځان شرموي الله ته او م په هغه جهان کې ځان مجرم پرېږدي کچري د چا ولا 1 روپۍ تاسو سره پاتې شي نو تاسو فورن مهوته ورکوي ولې چې د دنیا کې کتا سو چنه لکونه هم وسار کوي لکونه هم تر په غلا کې والی نو د قیامت په ورځ کې به تاسو الله ته شرمنده وي کاس ته به تاسو شرمنده وي د څومره امتین دي څومره مخلوقات دي د ټولو په مخ کې به تاسو شرمنده ولاړ وي او په هغه جهان کې دا هم نشته چې تاسو رشوت ورته ورکړي په هغه جهان کې دا هم نشته چې تاسو ورته واپس بیا هغه پیسې ورکړي یا ورته هغه سامندونه ورکړي نو د وجینا الله نه یره وکړي
2 ورځې ژوند دی. نن تاسو مانه هر څه یوړل، زما ته به الله نور راکړي، خو د محشر په ورځ، د قیامت په ورځ چې الله تعالی وړاندې ودرېږو او زه تانه پوښتنه وکړم چې تا زما بېوس نه هر څه یوړل، نو دې د وجې نه لږ شانتې سوچ اور سمجھ کوئ. که چېرې تاسو پله د چا وله لږ هم څه پاتې کېږي نو تاسو یې هغه ته فوراً ورکوئ. بس دا زما خبرې وي چې ما وایي چې زما څومره کتونکي دي زه یې هغو سره شیر کړم، ولې چې په زړه باندې مې ډېر زیات بوج دی، زړه مې ډېر زیات خفه دی هغو خلکو دپاره هم چې چا رانه یوړل. د ګرمۍ موسم دی، هر چا ته پته دی چې څومره ګرمي وي، که پکیو ته ناست وي، که کولرو ته ناست وي، که اے سی ته ناست وي، نو ګرمۍ هر یو انسان ته پته دی چې څومره دی. نو ما په دې غریبنۍ کې یو پکی پیدا کړی او په کښتونو باندې مې شیشه ورته واخیستله، یا مې کښتونه هم نه دي ورکړي چې مانه دو شیشې په پکي هر څه یې رانه یوړل. نو الله دې داسې خلکو ته اول خو هدایت نصیب کړي، او که هدایت یې په قسمت کې نه وي نو الله تعالی دې داسې خلک تباه او برباد کړي چې څنګه یې ما سره وکړل چې داسې نور چا سره ونه کړي. الله دې دو شرمنده کړي په دې جهان هم او په هغه جهان هم. اوس د تعویض په باره کې راځم چې دا تعویض تاسو چې کله لیکئ نو تاسو دپاره یو سپین کاغذ او یو تور پین پکار دی چې تاسو د تعویض ټیم کې لیکئ، نو یو د تنهایي ځای به منتخب کړئ او داس به وکړئ، ځان پورې به خوشبو ولګوئ، او چې کوم ځای کې تعویض لیکئ که هغلته کې تاسو خوشبو لګولی شئ اګربتي، نو هغه هم بهتره ده چې موکلاتو پسندیده شی خوشبو ده. نو چې کله تاسو دا تعویض لیکئ خپل یقین به پوخته وساتئ. که چېرې ستاسو یقین کمزوری وي نو تاسو به د خپل محبوب تصویر د سترګو وړاندې کېږدئ. یقین تعویضونو دپاره ډېر زیات مفید دی. اکثر خلک تعویض وکړي بیا یو ورځ هم ورته انتظار نه کوي، بیا وایي چې موږ ته د تعویض رزلټ رانه کوو موږ بل تعویض کوو، نو دته شک یلی شي. او شک چې کوم دی دا په اسلام کې حرام دی، چې څومره پوهېږي څومره خلک چې کوم وي یا خویندې وي هغو په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې شک حرام دی په اسلام کې. موږ چې کله عبادت کوو چې موږ ته څوک ووایي چې ستاسو عبادت ډېر کمزوری دی الله به یې نه قبلوي، نو موږ ورته ډایرکټ وایو چې الله تعالی باندې مې یقین دی انشاءالله قبلون والا الله دی. دې د وجې نه چې کله قرآن تلاوت کوو نو خلک ورکې لکه خپله رای ضرور ولیکئ چې تا قرآن ستا عبادت الله نه قبلوي. لکه موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي، په خپلو غوږونو باندې مې اورېدلي دي چې خلک دا خبره کوي. نو دې د وجې نه چې څنګه چې په عبادت کې یقین مضبوط ساتئ، نو دغه شانتې چې کله تعویض کوئ یا وظیفه کوئ نو خپل یقین مضبوط ساتئ چې دا تعویض یا دا وظیفه به موږ ته د الله مدد سره رزلټ راکړي. او دا نه ده چې تاسو یقین صرف په تعویض باندې ساتئ، تاسو به په الله باندې یقین ساتئ چې په کومو تعویضونو کې د الله نومونه لیکل شوي وي. کم تعویض چې تاسو ته ډېر کړل شي، لکه زه تعویض ما تاسو ته ډېر کړلو نو دا د نقصان والا تعویض نه دی، سفلي تعویض نه دی، کاله جادو نه دی، دا جمالي تعویض دی. نو دې د وجې نه د دې تعویض چې کوم فایدې ډېرې دي خو نقصانات یې نشته دی. خو هغه که هم خویندې ورونه یې چې ناجایزو باندې استعمالوي نو هغو ته به بیا ډېر غټ نقصان میلاو شي. نو چې کله تاسو تور پین او سپین کاغذ راواخیستلو نو د څنګه چې تعویض لیکل شوی دی نو سیم ټو سیم به تاسو همدغه شانتې لیکئ. تاسو به ورکې د ځان طرف نه خپله استازي نه کوئ چې تاسو ورکې تبدیلي وکئ، بس چې څنګه لیکل شوی دی همدغه شانتې به تاسو ته تعویض ولیکئ. بیا د ده تعویض لاندې به د خپل محبوب او د هغې د مور نوم واچوئ، یعنی الخوب به ولیکئ. بیا به تاسو د خپل محبوب نوم واچوئ، که هلک وي نو بین به یې کوئ او که جنۍ نو بنت به یې کوئ. بیا به د هغې د مور نوم واچوئ. بیا به تاسو اعلی خوب واچوئ. بیا به تاسو خپل نوم واچوئ، که تاسو هلک یې نو بین به یې کوئ او که جنۍ نو بنت به یې کوئ. بیا به د خپلې مور نوم واچوئ. بیا چې کله دا مکمل شي نو دا به تاسو موم جمع کوئ، د تعویض شکل به ورته ورکوئ او یو تور تار به راواخلئ، د دې نه به تاو کړئ او ده پورې په لږه شانتې خوشبو ولګوئ. بیا چې په کم بیډ کې، په کم کټ کې، په کم چرپای کې تاسو موده کېږئ نو د هغې سر طرف ته چې کومه خپۍ هغې خپې لاندې به تاسو کېږدئ. دا نه دی چې تاسو چارپای په کمرې کې وي او تاسو اوډه کېږئ بهر، بلکې چې کوم ځای کې تاسو ډېر اوده کېږئ نو دا تعویض به مغه ځای کې د خپې لاندې کېږدئ او بس مغه ځای کې به پروت وي. تاسو دا نه دی چې هر سهار تاسو دا تعویض راخلی کمرې ته یې نه باسئ، بیا یې کمرې نه بهر راوباسئ، نه بس یې یو وارې د کېښولو بس بیا به دا مغه ځای کې پروت وي. د ده تعویض ټیم نه دی مقرر، د ده تعویض ورځې نه دي مقرر. تاسو یې کله هم کولی شئ، څه ټیم هم کولی شئ. کله هم چې تاسو زما تعویض کوئ یا د بل چا تعویض کوئ یا وظیفه کوئ نو تاسو 4 وړو سورتونه او یا آیت الکرسي په ځان باندې چوف کوئ. دا ستاسو اثار دپاره دی، ستاسو د حفاظت دپاره دی چې د تعویض کم موکلات وي چې هغه الټا اثرات په تاسو باندې ونه کړي. د کې چند داسې تعویضونه وي چې هغه ولا الټا اثرات په تاسو وشو یا تاسو فیملی کې چا باندې وکړلو، ستاسو خویندې ورونو باندې یا تاسو مور او پلار باندې، نو بیا به تاسو ډېر زیات پېمانه وي د هر یو تعویض کارت وي هم نه.
نو بیا به ډېر زیات پښیمانه وي. نو دې د وجې نه درته زه وایم چې تاسو ویډیو پوره ګورئ، سکیپ کوئ ما، چې تاسو په هر څه باندې پوهیږئ نو تاسو ته به ډېر اسانۍ سره تاسو تعویضونه لیکلی شئ. نو دغه شان دي که چا ماته میسیجونه په وټساپ وکړي دي، که چا مانه په کمنټونو کې نمبر یې غوښتي دي، ما د هر چا مرسته کړې ده، د هر چا رضا مې کړې ده، د هر چا د زړه خیال مې ساتلی دی. خو ما سره چې څه وشولو نو تاسو نه صرف مې دا یو درخواست دی چې تاسې داسې خلکو دپاره اول د الله نه دعا وکړئ چې الله ورته هدایت نصیب کړي، او که چیرې هدایت یې په قسمت کې نه وي نو الله دې داسې خلک تباه او برباد کړي چې د یو غریب کور نه څه وړي یا د مالداره کور نه څه وړي. مالداره خو دومره پروا هم نه کوي که چېرې یو شی تر لاړ شي، ولې چې هغه ته پته شته دی چې وس مې شته دی زه به نور راوړم. نو ما چې یو شیشه په کښتونو کې واغېستله ما هغې پیسې لا نه دي ورکړي ورته، زه به دوباره شیشه چېرته نه راوړم، زه به دوباره پکې چېرته نه راوړم. زما نن شپې کې کټونه نشته دي، زه به په ځمکه اوده کېږم. نو دو خلکو دپاره زړه نه مې چې کوم ازار ورته خېږي، زړه نه مې چې کومه بددعا ورته خېږي، چې زړه مې کم ترسېږي، زړه مې ورته څومره ازار کوي. الله تعالی یې چې ای د ما بندګانو تاسو خانه کعبه شهید کوي چې د ما کور ده، خو خیال کوي چې د ما د بنده زړه خفه نه کوي. نو ما سره چې څه وکړل زما زړه خفه دی، زما د زړه نه ورته ازار خېږي چې الله دې دو شیل کړي، الله تعالی دې دو مزوره کړي. ولې چې څوک د چا نه هم څه غلا کوي یا پیسې ورسره یا مثال همدغه شانتي چې ما سره د چا څه حصه پاتې شي او زه پې ځان غلی کړم چې چلو زه به زه د پته نشته دی د 1000 روپۍ زیاتې راکړي یا 500 روپۍ زیاتې راکړي. نو که چیرې هغه انسان غلط شولو نو تاسو هغه ته د هغه حق واپس ورکوئ چې تاسو له دا 1 روپۍ مونږ په لره واوښتله یا ستا 1 روپۍ مونږ سره پاتې شوله. ولې چې که 1000 روپۍ خو څه چې که تاسو په اربونو په کروړونو باندې شئ هم که نه، د دې دنیا بادشاه هم شئ که نه، بیا هم الله په قرآن کې ویلي دي چې کل نفس ذائقة الموت، څومره جاندار دی هغه به د مرګ دا ګوټ سکي. نو دې د وجې نه د وخت په سار که چا سره اوس هم پاتې وي نو خپل امانتونه ورته واپس کوي، ورکوي ورته. ولې چې د قیامت په ورځ کې تاسو سره 1 روپۍ هم د چا له زیاتې راووتله نو د قیامت په ورځ کې د جهنم کې به انسان تیسه ټیم کې د جهنم په هاړه باندې ودرېږي. نو هغه چې چا ولا امانت ورسره وي 1 روپۍ وي نو دا چې جهنم ته لاندې وګوري نو دته به په جهنم کې هغه روپۍ ښکاره شي. نو دا به هغه ته غړاس کوي چې زه د روپۍ راولم او زه کس ته یې واپس کړم. نو په هغې دنیا کې د دې جهان ولا سمندونه نشته دي. نو دې د وجې نه هغه چې څه ټیم کې بره راخېږي چې لاس کولاو کړي نو لاس کې به یې سکروټه وي، پیسې به نه وي. بیا چې دا لاندې وګوري نو دغه شانتې به کېږي چې تر څوره پورې الله انصاف نه وي کړی، چې الله فیصله نه وي کړي. نو دا ورځې نه ځان وساتئ. او که یو شهید هم وي که نه چې شهید ډایرکټ سره جنتي دی، جنت ته وځي، هغه هم هغه وخته پورې وسار وي چې تر څو پورې د دې بل انسان ولا حق نه وي ادا کړی. نو چې یو ځل انسان وفات شولو بیا هغه چاته حق نشي ورکولی. نو دې د وجې نه په خپلو ژوندونو باندې ورکوي. او ما تاسو دپاره تاسو زړونو خوشحالولو دپاره د یوټیوب چینل جوړ کړی و، خو ډیر افسوس سره وایم چې زما څومره هم کتونکي دي، زما څومره سبسکرایبر دي، دا په مثال زما د فیملی دي چې ما خپلو فیملی سره یو خبره شیر کما، زما فیملی ولا ما ته سپورټ خو اسې نه هم نه راکوي چې الټا ما ته داسې کمنټونه داسې په وټساپ باندې میسیجونه راځي چې زړه مې تور شي چې زه وایم چې زه دو خلکو دپاره څه کوم او دو ما سره څه کوي. نو دې د وجې نه لږ شانتې سوچ کوئ چې د چا زړه مه خفه کوئ. ولې چې یو مرګ چې کوم دی دا به راځي، که نن وي که سبا وي که هر کله وي. نو چې په قبر کې ارمان کوو، د محشر په ورځ ارمان کوو، نو دې نه ښه دی چې مونږ په ژوند کې د چا زړه ازار نه کړو. نو دو شیانونه ډېر زیات ځان ساتئ، د بل انسان زړه مه خفه کوئ. که د چا حق در پلوي نو خپل حقونه ورته واپس کړئ. ولې چې که د دنیا بادشاهي هم ستاسو په خپو کې شي نو تر عمره پورې تاسو پاتې کېدی نه شئ، یو ورځ به مرئ. نو چې مرګ حق دی نو تاسو بیا د نورو خلکو یا د غلا کول یا د بل چا پیسې وسرول یا د بل چا زړه ازارول هېڅ هم د فایدې نه دي. نو دې د وجې نه الله نه یره وکئ چې یو مسلمان د بل مسلمان په تکلیف باندې خفا نه شي نو هغه مسلمان نه ده. نو دې د وجې نه چې نن زه په کم تکلیف کې یم نو تاسو ته مې دومره اپیل دی چې هغو خلکو دپاره اول د نیکو هدایت دې ورته الله نصیب کړي، دعا ورته وکئ. او که چېرې د نیکو هدایت په نصیب کې نه وي نو الله دې هغه خلک تباه او برباد کړي. ویلې چې یو غریب سړی دومره په غریبۍ کې ځان ته څه راوړي کور ته نو بیا تر دغه شانتې غولونه راشي اوچتې کړي
او مالداره خو بیا دوره پروا نه کوي که چېرې یو شی ورک شي نو دوره پروا نه کوي ولې چې هغه ته پته وي چې موږ به نور هغه وکړو خو په دې ګرمۍ کې چې زما ماشومان اوده کېږي زه اوده کېږم زما فیملی ولا ټول اوده کېږي نو الله تعالی نه مې ډېر زیاته شکر دی په خپل حال باندې چې اوسه پورې ما د چا د زړه ازار نه دی خستی همیشه مې د نورو خلکو د فایدې دپاره سوچ کړی دی که د یوټیوب چینل دا ما ستاسو د فایدې دپاره جوړ کړی دی یو تاسو دومره زیات رنګونه کوئ چې کچرې زه په جمعیت کې ناست وم په جمع ولاړ وم نو ما ته دومره کالونه راځي تاسو ته ما 1000 بارې ویل چې هر یو انسان مجبوریانې لري یا فون کور کې پاتې شي زه بهر وځم یا په مسجد کې ناست یو یا په محفل کې ناست د تعلیم والا نو دې د وجې نه تاسو کالونه مه کوئ تاسو وایس میسیج پرېږدئ تاسو ته به جواب انشاءالله لازمي ملاویږي اوسه پورې ما داسې هېڅوک به هم نه وي چې هغه ووایي چې موږ ته تا جواب نه دی راکړی ما هر چا ته جواب ورکړی دی خو چې کله تاسو میسیجونه وکئ زه یې واورم نو تاسو ته به زه جواب ډېر کړم بقایا زړه مې ډېر زیات خفه دی تاسو ته زه دا نه وایم چې تاسو چینل سبسکرایب کړئ یا تاسو په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ هر یو انسان خپلې خوشحالۍ دپاره چې تاسو څه کوئ هغه تاسو کولی شئ چې څومره پورې زما وس وي زه به تاسو ته ویډیوګانې اپلوډ کوم بقایا تاسو زما چینل کامیابوئ او که نه کامیابوئ هغه ستاسو په لاس کې دی بقایا که د چا څه سوال وي نو تاسو کمنټ کولی شئ تاسو ته به انشاءالله جواب ملاویږي بس دعاګانو کې تاسو مو یاد ساتئ موږ دعاګانو کې تاسو یاد ساتو نیکسټ ویډیو پورې به تاسو په لوی الله سپارم الله حافظ